وبغيبي كمي شرميجي بنتري زمي بنتري زمي خيرك تبي خباكيكي بنتري زمي بنتري زمي ترامب تري تباك وبرباتك زخونة تري زمي زخونة تري زمي زمي راني طول قلبت كلو تري تباك كني تري تباك كني تاب ایران کی مشکلات دی اوخینی استازی یوخینی استازی از ترامپ والا دی فرهون توری دنیا تا آزادی خوردمای یا آزادی خوردمای زما ایران دیو زپویشا ستاپا کس کار دینو ستاپا کس کار دینو تاسو منافقانه دلگانه خرکوسانه کنه یا خرکوسانه کنه مونگ دلگانی و خرکوسانی و مردگاوانی و شیطانانی و منافقانی و کنه یو خینی استازه یو خینی استازه دامون قسم کرده دی دا ابو جهل بشیو تی ایران با تباک و کنی یا تباک و کنی یلکا مودی بچه دا گاندی دوگوا بچیا پا ایران که مگدوا دی روان دی سنگ چل دی خپای که خوشالی که خپای یره شاباشی پاپا کناتی باندې د دانه راوخیږه چې په تشنه بکینی او درته دریادي چې زما په کناتی باندې دانه ده نو خبره دې شي کنه کې یم خو د غوا بچې اندو یم خو والله د ایران لپاره مې زړه داسې سوځي داسې خوږېږي په زړه مې پولې ولاړې دي دغه شیطانان چې هر ځکي دا یو د فرعون بچې او بل د ابو جهل بچې نو دوی به هر ځکي ګډوډۍ شروع کړې یاره اوښینې دا زړه مې در باندې ډېر زیات خوږېږي سوځي او پولې پرې ولاړې دي یاره که فرعون بایی راځه چې د دې اوښینې کور سر ته وخیجو او دې کور ته ورته اور واچو چې دا خلک د خیر سره نورم ګرم شي چې والله چې حالات خراب شو نو ایران ته به ټول اور واچوه څنګه چې خوښه ده فرعون بایی وعلیکم السلام ابو جهله خبره کې خو دې وزن شته ښه ډېر ظلم د دې اوښینې د کور نه به تېر شو هغه به وروسته وسوځو خو راځه چې په ایران کې څومره پارکونه دي که نه یو ټولو ته به اور واچو ځکه چې دې کله کله به چې د ایران ته پښتانه راغله که نه نو په دې پارکونو کې به یې نه پرېښودل څنګه چې خوښه ده چې دې پارکونو کې اور واچو یا ابو جهله یا خدای مو تباه که خدای مو برباد که الله پاک دې ښه ورځ نه درکوي الله پاک مو په ښځه باندې وشرموه تا چې زموږ ملک ته راغلي او ټول ملک مو راته ګډوډ کړو وایي که نه یا شهباز شریفانو دا تا دې شته په لاس کې تیږه رااخیستې ته ولکه نه دا ټرمپ ته خو مسلمان یې که نه یو خیني وخیدي زه مجبوره یم که نه زه مجبوره یم دا ټرمپ چې دی دا زما د مور یار دی او ما ته مې مور ویل چې ته به زما یار سره ودرېږي که هر څه کېږي نو زه مجبوره یم ما معاف کړه او لا تیږه مې رااخیستې ده که نه بس دا غواړم چې ستا غاړې پې مات کړم ویښي یاره که ابو جهله ګوره ورته که نه تا ته خو ما ویلي چې یاران ساتې نو وفادار ساته زما د یار زوی دومره وفادار دی نو سوچ کوه چې زما یار به څومره وفاداري نو کوشش کوه چې ګوره وفادار یارانې ساته سیده و د ابو جهل بچیه دی چل دی که نه چې د ډونس ته زور ورکړه چې د اوښیاني نه لار وګکو باقي خبره ده چې ایران تو ور ګایم